د باچا خان پیروکار یم دا جایداد مونږ ورکړی نن چې جایداد وکړم زما د ماشوم کوټني څه که نمبر یې کمي ستا د وي الله عمل شي ولې معقول خوړلي دي اوس مسله جي په دې مسله خبرو زه هسې رانه څه کار راغلم دلته چې زموږ د خلیل ټولې مسلې نه ماشوم داخلېدلی شو نه م نوکری په کار کوو به څه کوم خوا به ځو اخر به ټوپک ګاډي ته جوړ زو ورته چې جایداد زما دی چرګه زما وها د بل خو زه نه منم دا خو زما یو ریکویسټ دی چې اوس دا ستاسو کوم چې دا روریان ولاړ دي دې کې خلیل هم شته مومند هم شته د هر قبیلې نه پکې شته هغه چې ولې یو بچی به څه کوي بي به څه کوي عمران خان کره لاړ شي هغه ورته نه پاکستان نه قبرستان نه جوړ پاکستان نشه نه وي چې چاره اوس خلک غلط دي ستاسو خو جي د خلیل دلته ډېر جرګه مرکه ډېر ښه سیسټم دی یو جرګه راولي دوی ته کېنوی که نه جرګه راولي خدای دې وبخي د پاوګي شیر بابا نامه وه هغه به ودرېدو چې د خلیل سړي نه به جایداد دغه بل سړی پرې نه راځي دا کومه اوس جي اوس خبره کوو لوبه خرابه شوې دا لوبه به نه وي اوس خو ستاسو جي ستاسو دلته د خلیل نامې ما ته پته ده ډېر تکړه تکړه خلک دي ستاسو دلته نه ټول زموږ روریان دي ایم این اے سه شته جي ایم پی اے سه شته یا په جمهوریت دي خانجامه په مرګ حساب کړي دي په قرآن په مرګ به حساب کړي ورکړي هغې به راغلي که نه په مرګ حساب دي نه کوي روه کارونه هر څه سر یې خوړلی باقي دي خیر پکې خدای واچي خو دا لوبه ګنده ده ولې ګناه کړې دي به بچو له کوم ځای نه ذکر وړي زما خو جایداد شته زه به خو دوی به کوم ځای نه خوري دا کامران چې دا په چیر کې ناست دی دا غریب به څه کوي والله بس الله دې پکې خیر تاسو وایئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم اسد دی زه 13 کالو نه په دې یونیورسټۍ کې لګیا یم زه افسوس ډېر زیات دا کوم چې یاره دوی موږ سره دا زیاتې اخر پولې کوي که د افسر کار راشي په منډه باندې کېږي که زموږ د غریب سړي کار د کلاس 4 راشي په هغې خپره کاږي د 13 میاشتو راسي زموږ تنخوا بنده ده زه دا حیران یم یو پرمنټ سړی دی نن راپاسي او یو میاشت تنخوا بچي له یو نسي چې د ده په دغه به څه تېرېږي په بچو به یې څه تېرېږي زه نن دونه افسوس مې وکړو چې زموږ په جیب کې اخري حدونه کرا شو بس ته اوس د چا نه پیسې هم نشو غوښتی چې یاره موږ ته څوک ووایي چې یاره پیسې قرض مونږ له راکړي افسوس زه په د خپل عمران خان باندې کوم او افسوس زه په د خپل ایم پی اے ایم این اے کوم او افسوس خاص کر زه په د خپل تیمور جګړه باندې کوم چې زما د حلقې نه پاس شوی دی نن سبا تاسو ګورئ چې فاینانس منسټر دی څونه دغه دي ورسره جي راشه دا مسلې زموږ دلته کې حل که تاسو لا خیر مونږ اوډر کړی دی توړه په کوم ځای کې و 2500 نن 1300 کې دغه ده تاسو دونه دغه نه کوئ نه انصاف مطلب دا دی ستا د 10 کالو چې کومه خواري وه هغه بو یوړه جي راته اوس دا دغه درکوي وي دا دغه کو داسې ورته دا خو زمونږ هغه شاته پرېښوده وایي اوس هم وباسو جي راته وي دا وباسو دا قدرمنو دا هم د پېښور یونیورسټۍ په دغې ملازمینو کې دی ته راته وایې ورور ته خواسې څومره وخسته شو زما 12 کاله وشو څومره جي 12 کاله ښه ستا هم تنخوا بنده او جي ولې جی مونږ اډرونه نه دا 3 میاشتې 3 میاشتې وشو زموږ اډر بند دی تنخوا هم بند نو بس نو دا ظالمان ستا د حال ته نه ګوري او بس وی مور د وګیا نه څه خبر نو بس هغې خپل دغه کې پراتي ولا څو زر ووایي چې مونږ پرمړ کې وي وبشي او کوي نه ته دلته په کوم پوسټ باندې وې هیلپر ټلیفون هیلپر څو کاله دې نوکري وکړه دا 12 کال روان دا قدرمنو چې یو کس د 12 کالو نه پس هغه دې حال ته راپروزي او دا خاص یم زه وایم که چېرته دا په رښتیا د انصاف حکومت او دغې مخامخ دفترونو کې دې لږ م سترګې لرلې نو دا به د ټولو مخکې و پکې خو د افسوس خبره ده دا قدرمنو دلته دا یو بل صدر صاحب ولاړ دی تاسو راته ووایئ ستاسو د بچي هم خو هم ډېر بې موره بې پلاره ناست دي ډېر زیات زمونږ کسان هم په دې کې ډېر زیات پریشان دي بلکې دا زمونږ ټول دغه امپلایز دي او 12 کالو نه 10 کالو نه دا لګیا دي او دې غریبانان اوس اوریچ هم شو دی کې او دې لپاره روزګار څوک به ورکوي پوه شوې زه په دې هم دغه یم او بل دا تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یقین کوئ چې کومه ورځ زمونږ تنخوا رالالو او دې خلکو کم تنخوا نه و اخیستې دې په جړه مو ولیدو او زه په خپل هم دونه خفه شوم ما ویلې کې یاره دې غریبانان کور کې به نن څه حالات به وي او څه به ګړي دی پوه شوې او اوس به دې څنګه ټایم پاس کوي او دې کې راځي دې مجبورې نه راځي دلته پوه شوې کې دې شي کې د نن مسله په حل شي او زمونږ به دې روزګار کې دوباره ولګي خو یقینا اوس عدالت کې کیس دی او موږ چیف جسټس ته دا وایم
کې هغې په خپله دې کې نوټس والي او دې کې دغو کې چې یاره دې آیا دا کم سټې موږ له راکړي دي دا صحیح ده که دا غلطه ده پوه شوې ځکه چې زمونږ انتظامیه وایي چې دې کې غلطه ده پوه شوې دې کې دا شی غلط دی دا شی غلط دی خو زمونږ وکیل هم ښه تکړه دی هغې هم وایي چې یاره دا ټیک دی دې نه لیکلي تاسو راولي او بیا به زه ایکشن به والم او عدالت ته به زه وایم او زه په دې حیران یم چې زمونږ په دې غریبانان دا ډیر غټ تعداد دی او دې غریبانان په ډیر زیات په عذاب دي او دې فیملی هم دغسې په عذاب کې وي او دې کرونې په وجه باندې خو تاسو ولیدو چې څه حالات جوړ شوي دي زمونږ ملک کې بېروزګارۍ په وجه باندې خریت مارو کې غریبانان پکې شامل شو چې کم داسې اړ نه وو پوه شوې هغې هم سړک ته ووتو زمونږ زنانه سړک ته ووتو چې تاسو په دې نټ کې ګورئ زمونږ د پېښور یونیورسټي کم د ښځې بېروزګارې شوي دي هغې هم په دې کې جړه دي چې زما سپلې خپلې نشته زما دغه نشته پکې خیرات ته کېناستل که نه دا ستاسو خیرات ته کېناستل ورور الله دې ستاسو په دې حال رحم وکړي قدرمنو دې کې ډېر تعلیم یافته خلک وملاړې ورور نوم دې راته وښیو دا راته ووایه چې ډیګري دې په کوم دغه کې اخیستې ده ایم ای دې په څه شي کې کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد علي دی او ما یو ایجوکیشن کې ماسټر کړی دی او یو ایم ای اسلامیات مې کړی دی او زه ایز ا نایب قاصد دلته کار کوم کدی دا سوچ کې چې دی کې د پېښور یونیورسټۍ کې دا نایب قاصدان چې کوم یو چپړاسي ورته وي او کمالي دی که دا الټریټ لکه مطلب تعلیم یافته نه خو دا یو دغه ورکې شته مثال دا دی چې دی کې تعلیم یافته هم شته بل دا په 19 اګست باندې زموږ رینیول ختم شو او بیا دی وی چې یاره ایک لاګو شو لکه دا خبره چې مونږ زه 2009 کې راغلم نو دا زما د 2009 اخوا چې دا یو ایک په 2012 کې راغو یو په 2016 کې راغو نو دا 2009 نه چې زه راغلم په کال چې دی خو وختي زما بندوبست هغه ټایم کړی وی چې 2012 کې ایک راغو چې دا ایک راغو دا کنټریکټ کس موږ سره کار کوي هر څه په تول برابر دی اهل دی دا مطلب کار کولو والا دی په کار چې دی خو زه هغه ټایم پرمننټ کړی وی زما هغه ټایم پرمننټي اډر شوی وی نو دی هغه ټایم نه مونږ تر دې پورې اولو بولو او اوس راته چې وځئ په کار چې دی مونږ له ایوارډ راکړي ځکه چې مونږ په کم تنخواه باندې کار کولو هغه ټایم زمونږ 10,000 تنخواه وه او کار چې کم یو دی مونږ ولا صحیح سولانې مونږ ولا نه چوټیم کړې ده نه هم دا چمندونه چې تاسو دا کیمره داسې دغه کې دا ټول دا زمونږ مالیانو ښه کړی دی او دا دې ته د افسرانو ته ټیبل چې مونږ صفا کوو مطلب مونږ ایم ای لیول والا کسان یو دې کې به داسې افسران وي چې هغې به بي اے کړي ته پته دا راته ووایه ورور چې ستا په دې ډبل ایم ای چې 2 ډیګرۍ دې اخیستې دي دوی به څومره څه داسې هغه چونګې مونګې داسې هغه پیسې تنخواه دا به څومره درکوله ما خو درته وویل که نه مخکې زمونږ 10,000 تنخواه وه او اوس چې کوم یو 17,500 ده او دا هم دا چې اوس دا منیمم تنخواه چې کړې ده 17,500 دې باندې راګي زمونږ 13,000 وه لا خو چې هغه دی حکومت اعلان وکړو نو 17,500 باندې نن سبا څه کېږي دې ګرانه ګرانۍ کې هېڅ هم نه کېږي بل دا مونږ منټلی ډسټرب شو زمونږ مطلب دا لیول نه چې دا کم لیول مونږ نه کار اخلي چې دا کله مطلب د دې مثال بس داسې درکړم یو کمره ده او تا ښه ښایسته سجو کړې ده او ته بیا بار وځې او چې بیا را دننه کېږي هغه رنګ نه چې تا کم یو شکل او ستا دغه تصور د دې دا مې ځکه مثال درکړو چې مونږ تعلیم دغه کړی حاصل کړی دې دپاره چې سبا څه ښه روزګار راته میلو شي ښه سیټ کښېنې دا دې نو چې سوال به غواړم دلته به لکه د خیرمارو په شانتې په دې سره ګرمۍ کې ولاړ یم بس سوالګیر کړي یو او دغه کوو دا یو قرضدار یو اوس خو هغه قرض هم څوک نه راکړي ورته پته ده چې ده سره اوس څه نشته دی 17,000 تنخواه و لږه ډېره به یې راکول اوس خو ورسره څه هم نشته اوښکې دی اوس به ماله څه قرض راکړي قدرمنو د پېښور یونیورسټۍ د دې چار چاپېره تاسو ته د سوونه خلک ناست دي او د دې د اواز تاسو ته را رسونه د دې په حق کې خبره وکونه زه هم دی کې تاسو د تعلیم یافته خلک ولیدل نو د دې نه پس په دې یونیورسټۍ د تعلیم له څوک سره راشي سبق له به څوک سره راشي کتاب به څوک سره والي چې هغه دا خلک ویني چې زما ډبل ایم ای ټریپل ایم ای هغه نن په سړکونو لکه د خیرمارانو په شانتې ناست دي خپل حق غواړي حیران دغه ټیم چې کوم د دې د ایډمنسټریشن دی نو نه دا قانون مني نه عدالت مني نه جج مني او دغه اخره کې به
وزیر اعلی صاحب ته او گورنر صاحب ته دې ته به دغه خواست وکړو چې دا ستاسو بچي دي دې ځان ته رانږدې کړئ او د دې د حق تپوس د دې یونیورسټۍ نه وکړئ